الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بسورة البقرة يوصل دولسم آية پوری خبر شیوه. شروع بنن دا يوصل ديار لسم آيتنا كودا الله رب العزت پا توفیق و پا رحم و پا کرم سر. دا خبر خطا استیاده دا چی دلت موضوع اکثر دا چا مبارکی روانو یهود مبارکی دیرش خلاف ورزیانی بد صفات عیبونا دا یهودو بیان شیو. سلیرشتم عیب وس بیانی گیا غدا چی یهودیان وی چی دا نصاراو سا دین نده، نصاراوی دا یهودیانو سا دین نده. خدا خبر با دا مکی مشرکانم کولا چی یرد دا دی مسلمانانو اس دین نده، دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دین اس دین نده او کیو منگا یو پا حق باندے بس. وذکر خبر اللہ دی آیت کی کئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. او يهوديان چی ندی نصارى پیس دین باندی. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. او نصارى چی ندی يهوديان پیس دین باندی. وهم يتلون الكتاب او حال دا چی دوی الولی کتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. دغشان ویلو یا دغشان بویل کسانو چی نپوی دل پشان دوینا ددوی. فالله يحكم بينهم يوم القيامة. بس اللہ بفیصلو کی پمینز ددوی کی پورز دا قیامت. فيما كانوا فيه يختلفون. پاگا سکی چی دوی پاگی کی اختلاف کو. دا سلیرشتم عیب دا دوی بیان شو. ما پرون دا خبر ذکر کڑے ہو چی کل دا نجران دا نصارا رالو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتنو پا مجلس کی چی دینو دا یہود و نصاراو پا منس کی خبری واوڑی دی. یو خبر پاگی کی دا شیئیوا چی یو کس را پاسی دو پا نصاراو کی دا نجران دا نصارا چکن و یهودو تیوی ما انتم علا شئی تاسو پا اس دین باندی نئی. دلتا دا مطلب نہیں چی تاسو پا بالکل پا دین نئی، تاسو پا صحیح دین نئی. دا مطلب نور دین خدا اوس رشتی و تاسو پا اس دین نئی. او دا موسیٰ علیہ السلام دا نبوت نا انکارو کو او دا تورات نا منکر شو. پا دی که پا یهودو کی یو کس پاسی دو دا غنو رافع اگوی ما انتم علا شئی تاسو پا اس دین نئی. او کفریو کو انکاریو کو دا عیسیٰ علیہ السلام نو دا انجیل. رب العالمین دا ایتون راولی گل وی هر ڈلوی چی بل دا بل ڈل چی دا پا اس صحیح دین باندی ندا. وهم یتلون الكتاب و حال دا چی دوی الولی کتاب یعنی دوی الولی تورات دوی الولی انجیل. پا تورات و انجیل کی خدا خبری نشتی چی دیو بل تکذیب کئی. نہ تورات کی دا خبر دا چی یرا انجیل سے کتاب نہ دے یا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر نو نہ پا انجیل کی دا خبر اشتی. نسید دوی بیاد علی گیا دی پیو بل بس خبری کئی. ورسر دا قانونی یاد کئی. قانون دا دے ہر امت چی اللہ تا کتاب را لے گلے دے رسول شریعت را لے گلے نو دا دوی دا کتاب او شریعت قائم دے دا بل پیغام پوری. چی کل بل را گئے نو بیا پاگا ایمان روڑی. پاگا پسی چی بیا بل لا گئے پاگا با ایمان روڑی نو دیو پا ہر زمانے کی مسلمان گنے لے کی. یہودو لپکارو چی پا عیسیٰ علیہ السلام ایمان راوڑے. بیا نصاراو لپکارو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان راوڑے. ونا اگوی وقت یو بل پر یو استادین صحیح نرے بلو استادین صحیح نرے. فائدہ رہتے یاد کا بٹا فائدہ. اللہ رب العزت اصل کی منگت دا خبر رکھے جتا سو بدا کسی نہ کوئی. مسلمانانو کمشتی بس جاہلان دا چی بفرقو مذہبونو تنظیمونو پارٹیانو کی تقسیم شوی اگوی دا چگی ہوئی. لستم علا شئی ستاسو اس دین ندی ستاسو لار صحیح ندا. لیکن دا پا دی نکی کی جتا تشی دعوی که عمل تک تگواری تخپل عمل تو گوری جستا عمل دا قرآن و حدیث موافق دا که دی مخامق سڑی دا چا عمل چی دا قرآن و حدیث موافق دا اگر پا صحیح لار روان دی. پا شریعت کی دا خبری نشتی.
الله وی کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قوله، دغه شان ویلی و هغه کسانو چې نه پوهېدو په شان د وینا د دوی. دا څوک دي؟ دا مشرکان دي، د مکې مشرکان جاهلان. لا يعلمون ویل هغوی په باره کې، ولې ځکه د هغوی سره کتاب نه و. مکې د مشرکانو سره کتاب نه و. هغوی هم دې څه خبره کړې وه، هغوی څه خبره کړې وه؟ هغوی دا ویلو ان محمدا لیس علی شیء، محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري په هېڅ دین باندې نه دي. دین خو زمونږ دا صحیح دین دی. او ځکه به هغوی چې چا به حق قبول کړو نو هغه ته به صحابي وي، وایي دی صحابي شو، یعنې دی د دین نه ووتو، د ده هېڅ دین نشته. څه ناشنا خبره الله وکړه، فالله یحکم بینهم یوم القیامه. د دې ټولو اختلافاتو فیصله به د قیامت په ورځ الله کوي. او د دې به پته ولګي چې څوک په حقه دی او څوک په ناحقه دی. او را به شي انشاءالله د قرآن کې الله وایي د قیامت په ورځ به هر نفس لګیایي د خپل ځان په باره کې به ماریزې او خبرې کوي د الله سره. نو قیامت ته ډېرې جګړې پاتې دي، ډېر اختلافات چې د هغې فیصلې ډېرې جګړې چې هغې فیصلې به د قیامت په ورځ کېږي. یو لویه ورځ ده، د دې اختلافاتو فیصله به هم کېږي چې څوک په حق دین باندې و. بیا په مسلمانانو کې دننه چې کمې فرقې دي او په یو بل باندې فتوې لګي، د دوی به هم فیصله کېږي. بیا د عامو بندګانو په منځ کې چې د یو بل سره کوم اختلافات دي، د دوی به هم فیصله کېږي. ځکه هغې ته د فیصلو ورځ ویله کېږي. الله دې په هغه ورځ موږ باندې رحم وکړي. څلېرویشت خلاف ورزیانې شوې. اوس پنځویشتمه دا ده چې دوی د رب العالمین کورونه ورانوي، جوماتونه ورانوي او خلک پکې بندګۍ ته نه پرېږدي. دوی د الله رب العزت کورونه ورانوي، جوماتونه، او نه پرېږدي پکې خلک د الله بندګۍ ته. دا کار یوازې یهودو نه دی کړی، یهودو خو کړی دی، نصاراو هم کړی دی په خپل وخت کې. دا یهودیان به بیت المقدس ته نه پرېښودو، په دې بیت المقدس کې به دا ګندګیانې ورچولې چې څوک دې د عبادت ته نه راځي. بیا د مکې مشرکان هم کړی دی، هغوی چې دی صحابه کرام منع کړي وو، رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی چې ته به مسجد حرام کې عبادت نه کې، ته به دلته نه راځي. لکه سعد بن معاذ رضی الله عنه یو روایت دی، کله چې هغه مکې ته پټ ورننوتو یو پیر، نو ابو جهل ورته ویلي لا اراک تطوف بالبیت آمنه وقد اویتم الصبا. ها ته څنګه داسې په ارام لګې او طوافونه کوې او تاسو هغه صحابي له ځای ورکړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم ورته یادو او د هغه ملګري، نو بیا یې منع کړو. هغه د حدیبیې په کال هم دا شی و، موږ سیرت کې تفصیلي واقع ذکر کړی. مسلمانانو ته وایي چې نه تاسو به دې کال لا عمره نه کوئ. نو دې آیت کې اوس د دغه خلکو عیب بیانېږي. ورپسې دا یاده که د هغه خلکو عیب چې کوم د الله جوماتونه ورانوي او د عباداتو نه خلک منع کوي، په مقابل کې د هغه خلکو شان بیان شوی دی په قرآن کې. را به شي په سورة التوبه کې انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. د الله جوماتونه او کورونه چې آبادوي که نه، دا د پخو مؤمنانو کار دی. الله وایي. بیا بله مسله ورسره یاده کوي، د جومات ورانول په دوه قسمه دي، یو معنوي ورانول دي، یو حسي ورانول دي. حسي چې محسوسیږي، سړی ول آبادي را ګزار کړي، دا خو جرم دی. معنوي ورانول چې هغې ته د ډېرو خلکو سوچ نشتي، دا هم د دغې په شان دی چې ته آبادي نه ورانوې خو خلک منع کوې د دې نه چې عبادت به پکې نه کېږي. او دې خبرې ته دې پښتانه متوجه شي. خصوصا دا بعض غوسه شي دا زمونږ جومات دی، زمونږ د محلې جومات دی. لکه جوماتونه د الله دي، وان المساجد لله، جوماتونه د الله دي. که ته پښتو انکو کوې نو پښتو انکو څوک په جوماتونو باندې نه کوي. جومات چې تا جوړ کو، ځمکه دې ورکړه، محلې والا، قبیلې والا، نسب والا، خاندان والا، دا تاسو الله له ورکړه. سبا لکه ستا د چا سره ورانې راځي نو د جومات د حدودو نه بهر هغه سره خپله مسله حل کوه. هر چې جومات دی نو دا کور د الله دی، درته الله له ورکړی، دلته خپلې دشمنیانې نه وباسي. ډېره د یېرې خبره ده، صفت د یهودو نصاراو د مکې د مشرکانو وګورئ چې ته دا ووایې چې پلانې به دې جومات ته نه راځي مانځله، ته نه ورانې جومات. هغه چې دلته جومات ته راځي څه کوي؟ تجارت کوي، ګناهونه کوي، خو الله یادوي که نه، مونځ کوي، تلاوت کوي، درس اوري، بیان اوري، دعاګانې غواړي، جړاګانې کوي، ته د دې نه منع کوې. دا شته زموږ په دې خلکو کې دا مسله، که نه نشته ماسې ووایي دا چې زموږ جومات ته بس نه به راځي. زموږ جومات
جوماتونه خو د الله دي. ته که داسې ووایې چې یاره موږ جوړ کړی دی یا موږ له ځمکه ورکړی، خو ته الله له ورکړه، نو خبره ختمه شوه. وقف په عربۍ کې څه ته وایي؟ تاسو به دشتي په شریعت کې یو شی د الله دپاره ورکول د همیشه دپاره، چې د دې فایده به همیشه مسلمانانو ته د الله دپاره، دې ته وقف وایي. همیشه دپاره ته یو شی الله له ورکړي، ځمکه د الله له ورکړه. اوس هم دا خبره کوي چې دا زمونږ او دا د هغوی او دا د الله نه ویرېږي. ورسره بله مسله یاده کوي که یو سړی په جومات کې هغه څه کوي چې هغه ناروا دي، د ده منع کول د جومات ورانول نه دي، بلکې دا عبادت د الله دی. لکه جومات ته یو مولوي صاحب راغی براینا او په جومات کې خلکو ته لګیا دی هغه بدعات او خرافات بیانوي چې هغه د شریعت خلاف دي، د خلکو عقیدې خرابوي، د خلکو اعمال خرابوي، د ده منع کول عبادت دی. یو سړی به وایي چې دا خو تا جومات کې یو سړی منع کړو د بندګۍ د الله نه، موږ وایو بندګي د الله هغې ته ویل کېږي چې قرآن او حدیث کې دی چې کومې قصې بیانوي دا بندګي د الله نه ده. ځکه به سلف صالحینو د صحابه کرام نه واله او بیا دې سره سلسله را روانه ده، سخت به دا خبره بده ګڼله چې یو سړی په جومات کې ناست او خلکو ته صرف قصې بیانوي. هغوی به دا وي چې دې جومات کې په یو ګوټ کې اور ولګي، دا معمولي ده په نسبت د دې چې یو قصه ګو پکې ناست او خلکو ته صرف قصې بیانوي. ورسېدې په دې باندې که نه؟ بیا د جومات آبادول هم په دوه قسمه دي. دا خبرې زه خلاصه ذکر کوم او همیشه ګوره هر درس کې صرف د قرآن کریم درس نه، هر کتاب درس چې د حدیثو درس عقیدې په اوله کې ډېرې خبرې بیانېږي په دې مقصد چې را روان درس یا را روان بیانونه نشستونه موږ ته اسان شي، بلکې به دا خبرې بیا نه کېږي. آبادول د جومات هم په دوه قسمه دي. حسي آبادول چې ته ورشې ته پکې ځای ورکړې، ته مال ولګې، ته پکې پخپله کار وکړې. د دوی خو لوی فضیلت راغلی دی چې رب العالمین وایي دا مؤمنان دي. حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الله به دوی له په جنت کې ځای ورکوي، کور به ورکوي. او دویم آبادول دی معنوي. معنوي آبادول دا دی چې ته پکې لمونځونه کوې، ته پکې تلاوتونه کوې، ته پکې درسونه کوې، ته پکې رکوع سجدې کوې. دا هم د جومات آبادول دی. دا نه چې مزیدار آبادي دي ودرولې ده او ښه نقشې دي پکې جوړې کړي دي او منزله څوک نه راځي او جومات خالي پروت او په اول صف کې دو سپین ږیري ولاړي. نه راشه آبادي که په عبادت سره. که ډېرې ته په جومات کې نقشې جوړې کړې او عیسیان پکې ولګې او قیمتي قالینونه پکې واچې، د دې نه غوره ده، دا صحیح د عبادت دی، د دې نه غوره دا وه چې دا په عباداتو سره آباد شوی وی. خیر دی که په دې آبادۍ خرچه لږه کمه شوې وي. آبادول دغه آبادول هم پکار دی، یوازې د بلې آبادۍ ته سوچ نه دی پکار، دیوال ته او ستنې ته او بجلۍ ته، دا هم آبادول دي، خو د بل طرف نه هم غافله کېږئ به نه. اوس الله رب العزت د دغه خلکو خبره کوي کوم چې د الله د کورونو نه خلک منع کوي. او ما دا ووي چې دا کار یهودو هم کړی دی، نصاراو هم کړی دی او د مکې مشرکانو هم کړی دی او هغه مسلمانان دي د الله نه ویریږي چې مسلمانان د الله د کورونو نه منع کوي. دا پکې دنه ټول راغلي. ومن اظلم او څوک دی لوی ظالم ممن منع مساجد الله دا هغه چا نه چې منع کي جوماتونه د الله ان یذکر فیها اسمه د دې نه چې یاد کړی شي په هغې کې نوم د الله. د دې یو مطلب دا شو چې څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې جوماتونه بندوي د الله چې نوم پکې د الله یاد نه کړی شي. دا مطلب شو. یا څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې د الله په جوماتونو کې نوم یادول د هغه بندوي. دواړه خبرې پکې راغلي. لکه یو سړی جومات قرآني آبادي وله ګزاري خو مقصد دا دی چې د الله نوم پکې یاد نه شي. یو سړی آبادۍ ته څه نه وایي خو دننه پکې څوک نه پرېږدي د الله د نوم یادولو ته، دیم جومات یې وران کړو. وسعى في خرابها او کوشش کوي په ورانولو د هغې کې. هر قسمه ورانول پکې دننه رالو، هر قسمه ورانول. نو کوشش کوئ چېرته ستاسو د لاسه د الله رب العزت کور وران نه شي، چېرته ستاسو د لاسه یو مسلمان د الله د کور نه منع نه شي. زموږ په ملکونو کې خو بعضو جوماتونو باندې بورډ لګېدلی باقاعده، دلته به صرف پلاني مسلک والا راځي، دا جومات د الله دی، کور د الله دی.
دلته به صرف چې دی بعضو لیکلي بریلیان به راځي، بعضو دلته به صرف دیوبندیان مونځ کوي، بعضو دلته به صرف حنفي مذهب والا، بعض شافعي مذهب والا. دا خو بیا جومات ته د الله دپاره نه دی جوړ کړی. جومات چې دی جوړ کو مطلب اعلان وشو چې دلته به مسلمانان عبادت لرازي، مسلمان به عبادت لرازي. کاغه ځان ته حنفي وي، که شافعي وي، که سلفي وي، کاغه ځان ته دیوبندی وي، کاغه ځان ته پنجپیری وي، کاغه ځان ته هر څوک وي چې مسلمان د مسلمانۍ دعوه کوي، عبادت لرازي راځي. دلته نورې جاخې جوړوي، ما تاسو ووایي که نه چې د دین خلاف ورزیانې کي هغه ته بندولی شي د دین دا خلاف ورزیان. اولئک ما کان لهم دغه کسان نه دي مناسب دوی لره ان یدخلوها چې ورننوځي دغه جوماتونو ته الا خائفین مگر یریدونکي. مناسب دا ده. د دې څه مطلب دی؟ او بیا درته وایم صرف په ترجمه سړی نه پوهېږي. مطلب دلته دا دی الله وی مؤمنانو له پکار ده چې د دې کافرانو سره داسې څه وکړي که سبا له بیا دوی د جوماتونو ته راځي چې راننوځي نو په یرې سره راننوځي. نو دې کې مؤمنان راتېزول دي په جهاد باندې. دویم تفسیر د دې دا دی وی الله خبر ورکوي چې پکار خو دا ده چې دوی د جوماتونو ته راننوځي په یرې سره راننوځي، او په یرې سره به هله راننوځي چې کله زور او طاقت ته چایي د مسلمانانو. نو الله خبر ورکوي چې داسې به کېږي او داسې وشوه. مکه فتح شوه که نه، اول به ګوره مشرکانو مسلمانان نه پرېښودو، بیا داسې وخت راغی چې کله به مشرکان یا کافران سوچ به یې کو د مسجد حرام، نو یره به یې په زړه کې راتله، او بیا نور هم الله مؤمنانو له عزت ورکړو. د هغه وخت نه سلسله روانه شي. لهم فی الدنیا خزي د دوی دپاره په دنیا کې شرمندګي ده، ولهم فی الآخرة عذاب عظیم او دوی لره په آخرت کې عذاب لوی دی. ولله المشرق والمغرب او خاص الله لره مشرق او مغرب دی. فأینما تولوا فثم وجه الله نو کم طرف ته چې مخونه اړوئ تاسو نو هملته مخ د الله دی. ان الله واسع علیم یقینا الله پراخه فضل والا پوهه دی. دا مسله ورې دلته بیانوي. مفسرین دلته ډېرې خبرې کړي دي. یوه دا وایي د دې شان نزول دا دی چې صحابه کرام وایي په صحیح حدیث کې راځي موږ د رسول الله وسلم سره په یو سفر باندې وتي وو، د شپې توره تیاره وه او وریځ هم وه. د مانځه ټیم شو، کوشش هغوی وکړو چې اتجاه د قبلې معلومه کړي او اجتهاد یې وکړو، مونځ یې وکړو. وایي چې سهار شو نو هغوی ته پته ولګېده چې هغوی دا مونځ قبلې ته نه و کړی. رالو په رسول وسلم پسې یا رسول الله صلینا لیلتنا هذه الى غیر القبله، مونږ خو قبلې ته مونځ ونه کړو. رب العالمین دا آیت راویلی کړو. رسول وسلم ورته مدد صلاتکم ستاسو مونځ شی دی. د دې نه ګوره دا مسله راووته که نه چې کله ته داسې علاقې ته ورشي چې تا ته قبله نه معلومه او شرط پکې دی ته کوشش وکړي د معلومول. یعنې جوماتونه نشتي چې ته د محراب نه معلوم کړي، څوک نشتي ته دې تپوس وکړي، تا سره څه آله نشتي. اگر که نن سبا دا داسې نادره قصه وي خو تا سره څه آله نشتي چې ته پکې قبله معلومه کړي چا نه ته، او تا خپل کوشش وکړو مونځ دې وکړو، مانځه نه بعد تا ته پته ولګي چېرې مونځ ما قبلې ته نه وکړه، نو مونځ وشو. په شرط د دې چې تا کوشش کړی، چې کوشش دې نه کړی بیا مونځ نه کېږي. نو الله دا آیت راولېږو چې ځمکه ټوله د الله ده، مشرق دی که مغرب دی، ستاسو مونځ صحیح دی. چا دا ویلي دي وي دا مسافر دپاره الله را لېږلی دی چې نفلي مونځ د سفر په حالات کې په سورلۍ باندې کېږي او د سورلۍ چې کم طرف ته مخی دا مونځ صحیح دی. صحیح مسلم کې حدیث دی. په نورو ډېرو کتابونو کې موږ عامو درسونو کې ذکر کړی. عبدالله بن عمر وایي چې رسول الله وسلم به د سفر په دوران کې نفلي مونځ په سورلۍ باندې کوه او د سورلۍ چې به کم طرف ته مخه وه. نو هدایت د هغوی دپاره دی. او چې سوچ به کې وکړي که نه، چې سوچ به کې وکړي، د آیت د تېر شوي آیت سره لګي او د روانو آیتونو سره هم لګي. هغه داسې قرآن کریم د سوچ کتاب دی. د څه د سوچ دی سرسري چې وایي سړی پرې نه رسي. مخکې الله وایي چې تېر شوي آیت کې چې کافران د الله جوماتونه
وراني او خلق تی منع کوي الله تسلی مومنانو لورکی وی مشرق او مغرب د الله دی زه خپل عبادت کوم کدوی تاسو منع کی نو څه خبره وخو نه درې ده هر طرف ته چې تاسو ورځئ هلته مخه د الله ده جهاد ته وجه مخ د الله دی منځونه کوئ دویمه ده یو څو مخه وروس بعد یو څو مخه بعد دو درې مخه بعد مسله د قبلې را روانه ده چې قبله د بیت المقدس نه بدله شوه څه ته کعبې ته د دې ځینه الله موږ پوه کوي چې اعتراض ته ضرورت نشتی مشرق هم د الله دی مغرب هم د الله دی چې کوم طرف ته ستاسو مخه اړئ اړئ به هر څه د هغه دی ملکیت د هغه دی داسې خو نه دی چې بیت المقدس ته چې کومه مخه د دغه طرف د الله دی او دغې ته مخ د الله دی او نورو طرفونو ته نشته نه مشرق هم د الله دی مغرب هم د الله دی جنوب هم د الله دی شمال هم د الله دی چې کوم طرف ته هغه زموږ مخه اړئ موږ خو بندګان د هغه یو موږ به مخه اړو پوه نه شوئ نو دا تمهید دی تمهید یعنی د اول نه اوس ورو ورو تا د قبلې د مسلې سره عادت کوي پرون موږ یو څو آیت ذکر کړي چې هلته ته عادت کوي نو ځکه یې دلته دا خبره وکړه الله رب العزت وایي چې مشرق هم د الله دی مغرب هم د الله دی فاینما تولوا فثم وجه الله هلته مخ د الله دی د دې دوه مطلبه دي یا خدا د صفاتو نه کېدی شي د الله صفات یعنې هلته مخ د الله دی نو د الله رب العزت حقیقي مخ ته څنګه چې د هغه د شان سره ښایي موږ ته یې ویلي چې مخ شتي بس موږ په ایمان دی چې مخ شتي کیفیت یې موږ ته نه دی معلوم اوس موږ په ایمان دی او کیفیت الله ته معلوم دی او داسې مخ ته د الله لکه څنګه چې د هغه د شان سره ښایي دا خبره قرآن کې هم ځای پر ځای ده حدیثونو کې هم ځای پر ځای نو څه مطلب شو دی معنی دا چې ته کوم طرف ته مخکې تا ته مخه د الله ده هلته مخ د الله دی تا ته مخ د الله یعنې ته د الله نه پټېدی نه شي رب العالمین ته هر ځای کښېني ځکه چې تا ته مخامخ دی نو دې کې یره هم پرته ده دننه دویم دا بعضو علما ویلي دي دلته د وجه نه مراد جهت دی ځکه په عربۍ کې وجه جهت ته هم وایي دغه کوم طرف ته چې ته مخکې دغه مخه د الله دی یعنې دغه قبله د الله ده لمونځ کوه ځکه چې تا له دا کار چا روا کړی دی الله روا کړی دی نو که موږ وایو چې دغه جهت د الله دی یعنې قبله د الله ده هم صحیح ده او که موږ وایو چې دا مخ د الله دی کوم طرف چې ته مخکې هلته مخ د الله دی نو دا خبره هم صحیح ده ځکه چې مخ د الله حقیقي صفت دی او ته چې کوم طرف ته مخکې هلته مخ د الله دی تا ته مخامخ دی تعیني ستا اوري ته د هغه نه پټېدی نه شي بیا پکې دا وایي چې والله واسع علیم او الله پراخه فضل والا دی پوهه دی دې کې هم ګوره اشاره ده پټه چې الله پراخه فضل والا دی یو فضل به کوي په مؤمنانو باندې هغه فضل څه دی کعبه ولا قبله وګرځوله دا فضل کېدو والا دی بیا پوهه دی کله به دا فضل راوری په چا به دا فضل کوي څوک حقدار دی څوک نه دی رب العالمین په دې پوهه دی اوس د یهودو شپږشتمه خلاف ورزي ذکر کېږي ورسره د نصاراو او پکې مشرکان هم رالو چې یهودو الله لره بچی ثابت کړی دی دا دومره ظالمان دي الله وایي دغه خبره خو پرېږده چې دوی تاسو منع کوي د کورونو د الله نه دوی خو د الله دپاره بچی ثابت کړی دی وقالوا اتخذ الله ولدا او وی دوی چې نیولی دی الله بچی سبحانه پاک دی الله د دینا بل له ما فی السماوات والارض بلکې د هغه په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي کل له قانتون ټول د هغه تابعدار دي یهود ویلو عزیر د الله زوی دی او نصارا ویلو عیسی علیه السلام د الله زوی دی مشرکین وایي ملائک د الله لوڼې دي زمونږ د زمانې مشرکان وایي پلانې د الله نازولی دی پلانې نازولی دی الله وایي سبحانه الله پاک دی د ټولو خبرو نو بیا وایي چې ځمکه اسمانونو کې چې څه دي د الله دي او الله ته تابعدار دي اشاره دې ته کوي چې د کوم رب داسې بچایي نو د بچي ته څه ضرورت دی بچي ته خو ضرورت زمونږ په شان کمزورې مخلوق لري لکه چې موږ باندې کمزورتیا راځي په موږ بوډاوالی راځي په موږ مرګ راځي الله رب العزت ته د بچي څه ضرورت دی او دا خبره به انشاءالله ځای په ځای په قرآن کې ذکر کېږي د دوی د عیب د مشرکانو کافرانو او په غیرت حدیث کې راځي
په صحیح بخاري کې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله وی د آدم بچی ما دروغجن کوي او نه ولا پکار چې ما دروغجن کوي وشتمني ولم يكن له ذلك او د آدم بچی په ما بس سپکې سپورې وی او نه پکار هغه چې ویلې وی دروغجن کوي ما دسي د الله وی او وی دروغجن کوي ما دسي وی چې الله به بیا ما نه راپاسي او زه یم چې زه به دې راپاسوم نو ما دروغجن کوي بدی ردی را پسې دسي وی فقوله ان لي ولدا وی چې د الله دپاره بچی دی الله وی زه خو د دې نه پاک یم نه زما بچی شتي نه زما ښځه شتي الله اکبر په بل حدیث کې هم دقه شان خبره راغلی یو حدیث مې ذهن ته راغی صحیح بخاري صحیح مسلم کې موږ بیان کړی هم دی ابو موسی اشعري رضی الله عنه رسول الله وسلم وی د رب العالمین د صبر په شان صبر د چا نشته چې یو سړی واوري چې څوک هغه له اذیت ورکوي او دې پې صبر وکړي نو دومره صبر څوک نشي کولی څومره چې الله کړی څنګه وانهم یجعلون له ولدا دا مخلوق د الله دپاره باز پکې لګوي د الله دپاره بچی ثابتوي نو دا خو الله پسې بدې ردي ویل دي الله ته د عیب نسبت دی والعیاذ بالله او یا الله ګوی له رزق ورکوي او روغ صحت یې نه ورکوي الله وله رزق ورکوي او الله وله روغ صحت ورکړی دی هغوی دا کوي نو معمولي کار دوی نه دی کړی الله قرآن کوي تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا نږدې دی چې د اسمانونه ټول چاودلی وی دا ځمکه دا غرونه چې دی دا زره زره شی وی د الله دپاره دوی بچی ثابت کړو دا څه وړه خبره خو نه ده بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی بدیع داسې ونه چې پیدا کوونکی ناشنا پیدا کوونکی معنی چې دا کار د الله نه مخکې چا نه دی کړی ځکه بدعت ته په دین کې چې ته بدعت وکړې هغې ته ولې بدعت وایي ځکه چې د دې کار څه اصل مخکې نشته ته اولنی کس چې ته یې کوې په دین کې څه دلیل نشته الله هغه ذات ته چې ځمکې او اسمانونه اول پیر پیدا کړي دي هغه ته د بچي څه ضرورت دی دلته یو سوال زړه کې راځي چې صرف ځمکې او اسمانونه خو الله اول پیر نه دي پیدا کړي رب العالمین خو نور مخلوق هم پیدا کړی هغه هم اول پیر الله پیدا کړی او بیا هم الله پیدا کړی بل څوک یې نشي پیدا کولی نو جواب دا دی چې ځمکه او اسمانونه په دې وجه کې چې دا ښکاره دي ځمکه کته ورته وګوره اسمان بره وګوره دا الله پیدا کړي دي صرف بچي ته څه ضرورت لري او صرف دا نه واذا قضى امرا او کله چې فیصله کوي د یو کار فانما یقول نو وایي هغه فانما یقول له نو وایي هغه کار ته کن شا فیکون نو هغه وشي کن شا او هغه وشي دې صرف د بچي څه ضرورت دی ضرورت ورته نشته هغه د شان سره دا ښایي نه چې د هغه دې ولدي د هغه دې بچی د هغه دې نازولی اوس الله رب العزت د یهودو ویشتم عیب ذکر کوي چې دوی په دې اعتراضونو کې بلکل د مشرکانو په شان خوی کوي ځکه چې اعتراضات هغه مشرکانو هم کړي د الله په دین باندې یهود هم لګیا دي هغه شان اعتراض کوي نو په دوی کې به کې څه فرق پاتې شو او حالانکې دوی دعوه څه کوي موږ اهل کتاب موږ په صحیح دین یو نو تاسو سره چې کتاب دی الله تاسو څه پیدا واغسته تاسو کې او د مکې مشرکانو کې څه فرق پاتې نه شو وقال الذين لا يعلمون او یا کسان چې نه پوهېږي دا خبره چا کړې دا څوک دي مکې مشرکان لولا يكلمنا الله ولي خبر نه کوي من سره الله او تأتينا آیه یا ولي نرازي من ته یوه معجزه دا د مکې مشرکانو ځای په ځای رسول وسلم ته دا خبره کړې داسې نه چې یو ځای کې ورته کړې او را به چې قرآن کې هم را خبره راشي زه به درته چې هغه دا خبره وی الله موږ سره ولې خبرې نه کوي مکې مشرکانو وی الله دې په خپله راشي موږ ته دې ووایي چې ته رښتینی پیغمبر او کله به وي چې زموږ د مزاج مطابق نښې ولې نه راځي وقالوا لولا نزل عليه آیة من ربه کله به وي دا غرونه دې ځینې لرې که
د مکې نه کله به وي دا غرونه د سرو زرو کا. نو الله رب العزت وی د مشرکانو دا خبرې او د اهل کتابو داسې خبرې بالکل یو شان دي. اهل کتاب ولې نه ویلي موسی علیه السلام ته ارنا الله جهره، موږ ته الله راښکاره دي شي او دا دي وشي او دغه دي وشي. او کله چې اهل کتاب رالو په رسول صلی الله علیه وسلم پسې خصوصا یهود او دی وی د اسمان نه زموږ دپاره خاص کتاب راوړه. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی په دې تعجب مه کوه، دوی د موسی علیه السلام نه د دې نه زیاتې او لویې مطالبې کړي. نو په دې اعتراضونو کې او مطالبو کې مشرکان او یهود و نصارا څه دي؟ یو شان دي. ځکه الله رب العزت وایي كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، دغه شان ویلي واغه کسانو چې د دوی نه مخکې وو په شان د وینا د دوی نه مخکې څوک وو؟ بني اسرائیل، یهود و نصارا یو شان شو. نو دا عیب نه شو د اهل کتابو؟ عیب شو که نه شو؟ یعنی د دوی خبرې او خبرې د هغه چا چې کتاب ورسره نشتي هغه یو شان دي. دوی په کتاب څه عمل کړی؟ تشابهت قلوبهم، یو شان شوي دي زړونه د دوی. اصل کې دنه مسله یو شان ده، دنه نو چې دنه مسله یو شان ده نو ظاهره کې بیا د دوی خبرې او اعتراضات هم یو شان دي. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، یقینا من بیان کړي دي آیتونه دا د قوم د پاره چې یقین لري. دا خبره ولې دلته وکړه؟ وی چې څوک یقین لري که نه، الله وایي د هغوی دپاره ما کافي نښې آیتونه قدرتونه هر څه بیان کړي دي. او چې نه یې مني که نه هغه یې نه مني. مکې مشرکانو مطالبې کړې وي، بعض مطالبې الله هغوی له پوره کړې وي، د هغې نه باید ایمان راوړه نه یې راوړه. نو الله وایي چې څوک یقین لري که نه د هغوی دپاره ښه کافي نښې الله رالیږلي دي. او که آیات نه مراد شي د قرآني آیت نو دا آیات الله واضح کړي دي او هغه خلک په ایمان لري. اوس الله پیغمبر ته وایي چې ستا ګورې دغه کار نه دی چې ته به د دوی مطالبې پوره کوې. دا خو نه ختمېدونکې مطالبې دي، سهار له یوه خبره کوي، د شپې یوه بله خبره کوي، چې ته به صرف ناستې او دغه مطالبې به پوره کوې. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، یقینا موږ ته لېږلی په حق سره زیری ورکوونکی او یره ورکوونکی. ولا تسأل عن أصحاب الجحیم، او تپوس به نه کېږي تا نه په باره د جهنمیانو کې. ستا کار څه دی؟ زیری ورکول، یره ورکول. نور الله تعالی دا تپوس نه کوي چې ولې پلانې جهنم ته لاړ. دغه حساب کتاب د الله کار دی. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. سورة الرعد کې به راشي. ستا کار رسول دي، زمونږ کار الله وي حساب کتاب. الله چې کوم دا صفات ذکر کړو که نه، بشیر او نذیر، هم دقه صفات د رسول صلی په تورات کې موجود. نو په منځ کې الله یهود لم یو ټک ورکوي چې دې پیغمبر دغه صفات ستاسو کتاب کې مو خو تاسو یې نه منئ. امام احمد یو روایت راوړی دی د عطا بن یسار نه، هغه وایي زه د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما سره ملاو شو. وایي ما ورته وایي چې اخبرني عن صفة رسول الله صلی الله علیه وسلم فی التورات. په تورات کې چې د رسول صلی کوم شان او صفات راغلي دا راته بیان کړه. راته وایي چې بیانوم کوم صفات چې وایي د رسول صلی په قرآن کې بیان شوي دي همدقه وي په تورات کې. په تورات کې دقه دي چې یا ایها النبي انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا. دقه شان دي انت عبدي ورسولي، ته یره ورکوونکی، ته زیری ورکوونکی، ته زما بندې، ته زما رسولي. زمونږ د رسول سلم تذکیره ده. او الله پکې دا ویلي چې دا آخرنی پیغمبر به بد اخلاقه نه وي، دی به سخت خویه نه وي، دی به بازارونو کې چغې چغارې نه وي، دی به د بدۍ په مقابله کې چا سره بد نه کوي، مګر دی به معافي کوي خلکو ته. دقه صفات په تورات کې دي او هغه د قرآن کې دي. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، او تانه به تپوس نه کېږي په باره د جهنمیانو کې. دي کې یو بل قرت هم د رسول صلی الله علیه وسلم نه نقل دی، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، او تپوس مه کوه په باره د جهنمیانو کې. بس خپل کار کوه او دا مسله موږ ته پرېږده. د هغې نه بعد الله رب العزت د یهودو اتشتم عیب ذکر کوي.
اتشتم عیب او هغه دا دوی کوشش کوي چې مسلمانان د دوی دین ته واوړي حق دین پرېږدي او واوړي څه ته یهودیت ته یا نصرانیت ته نو هله به چې دوی راضي شي ګینې راضي کېږي نه روان آیت کې دقه مسله بیانوي آیت به وبیا مسلې ذکر کو ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى او هیڅ چېرې به راضي نشي ستا نه یهودیان او نه نصارا حتى تتبع ملتهم تر دې پورې چې ته روان شي د دوی په دین پسې قل اوایا ان هدى الله هو الهدى چې هدایت د الله هم هغه اصل هدایت دی ولئن اتبعت اهواءهم او که چېرته ته روان شي د دوی په خواهشاتو پسې بعد الذي جاءك من العلم وروستو د دینه چې راغله تا ته پوهه ما لك من الله من ولي ولا نصير نه به ستا دپاره د الله د طرف نه څوک بچ کوونکی او نه مددګار ولن ترضى رب العالمین تمه ختمه کړې ده زموږ ها اے پیغمبر وی هیڅ چری لن عربی کې معنی هیڅ چری تا نه راضي کیږي نو زه څه تاسو دا وایم چې دغه اوچت پیغمبر نه راضي کیږي زما استاد به راضي شي چېرته نه راضي کیږي ها حتی تتبع ملته په یو شرط راضي کیږي چې دوی په ملت پسې روان شي ملت هغه شریعت ته ویل کیږي چې د هغې تابعداري کیږي په هغې کې عقیدې باره کې خبرې عبادات مبارک نو دوی ملت یهودیت دی کنه د نصاراو ملت نصرانیت دی که چېرته نصرانۍ شوې یا یهودۍ شوې بیا د نه راضي نو دا خبره خو واضح شوه چې کله یهود و نصارا دا خبره ښکاره کوله چې موږ راضي یو د پلاني او علاني نه نو دوه خبرې به یا خو دې سړي خپل دین پرېښودی دی والعیاذ بالله او که دین یې نه دی پرېښودی نو د دوی څه چل ولته اراده ده څه خباثت یې شتي زړه کې ځکه چې کېدی نشي چې یو مسلمان د دوی د دین تابعداري ونه کړي او دوی دې ته راضي شي دا خبره د چا ده د الله دا زما خبره نه د هغه چا خبره ده چې هغه علیم بذات الصدور دی هغه په سینو باندې پوهه ده هغه په زړونو باندې پوهه ده هغه په رازونو باندې پوهه دا خبره د هغه ده قل ان هدى الله هو الهدى ته ورته ووایه چې حق دین خو او صحیح هدایت یقیني هدایت خو هدایت د الله دی دا خبره ورته ولې وکړه ځکه چې هغوی زموږ دین ته راشي موږ به راضي شو معنی زموږ دین حق دین دی نو ته ورته هم ښه صفه ووایه چې دین او هدایت خو یو دی نو دغه اسلام دی اوس څنګه به یو سړی صحیح دین پرېږدي او خوا به اوړي او امام ابن ابي حاتم خپل سند سره یو روایت راوړی د قتاده رحمه الله نه هغه دا ایت وی قل ان هدى الله هو الهدى وی دا یوه خبره ده چې رب العالمین خپل پیغمبر ته او د هغه ملګرو ته ښوولې وه چې کله د سره ګمراهان باس کوي نو بنیاد ورته بیان که ان هدى الله هو الهدى هدایت صحیح هدایت کم یو دی چې کم د الله د طرف نه دی دا بنیادي خبره ده بیا الله پیغمبر ته وویل ان اتبعت اهواهم او که ته روان شوې په خواهشاتو د دوی پسې د دې نه واضح شوه چې یهود و نصاره په خواهشاتو پسې روان دي په صحیح دین پسې نه دي روان ولې که صحیح دین پسې روان وي نو بیا به الله ویلی که چېرته ته روان شوې په دین د دوی پسې علم دی که نه خواهشات وي ځکه چې هغوی په خپل هم په خواهشاتو پسې روان دي بعد الذي جاءك من العلم وروستو د دې نه چې الله تعالی علم درکړو علم یې څه درکړو دلایل یې درکړو د دین د حقانیت وحی در ولېږله هر څه درته وښو نو که د دې نه بعد هم ته د دوی په خواهشاتو پسې روان شوې نو ګورې نه به ستا څوک دوست او نه به مددګاري د الله نه به دې څوک بچ نه کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو کېدی نه شو چې د دوی د خواهشاتو تابعداري کړی خو دا اصل کې دا خبره دا امت ته کېږي چې مطلب دا دی چې د دې پیغمبر سره پکې ګنجایش نه کېږي نو بل چا سره به څه ګنجایش وشي مطلب دا دی اوس د دې نه بعد الله رب العزت وایي چې نه ښه خلک هم شتي په اهل کتابو کې دا د رب العالمین انصاف دی او عدل دی ځکه چې مخکې پته ولګېده تېر شوي آیت کې چې اصل هدایت کم یو دی چې کم د الله د طرف نه دی
هغه اصل هدایت دی. نو څوک بیا په دې صحیح هدایت باندې دي؟ دا سوال زړه ته راغی. د هغې جواب الذین آتیناهم الکتاب، هغه کسان چې موږ ورکړی دی هغوی ته کتاب، یتلونه حق تلاوته، لولي هغه په لایق د لوستلو د هغې سره. اولئک یؤمنون به، دغه کسان ایمان لري په هغې باندې. ومن یکفر به، او چا چې کفر وکړو په دغه کتاب، فاولئک هم الخاسرون، نو دغه کسان خاص هم دوی تاوانیان دي. او دلته د مفسرینو اقوال دي. یو دا وایي دا خبر الله د یهودو نصاراو مبارکې کوي چې هغه کسان چې موږ ورته کتاب ورکړی دی په دوی کې چې کومو خلکو دا کتاب صحیح لوستلی دی که نه، نو هغوی په خپل کتاب هم ایمان راوړي، په قرآن هم ایمان راوړي. دا په هدایت دی. او بعض وایي چې دلته خبره د مسلمانانو روانه ده چې وګوره صحیح هدایت باندې مسلمانان دي، الله ولا کتاب ورکړی دی او دوی دا کتاب لوستلی دی په لایق د لوستلو د هغې سره، نو دا خلک کامیاب دي. چا چې کفر کړی دی هغه تاوانیان دي. او بعض مفسرینو دا ویلي دی، دا ښه قول دی، وایي دلته یهود و نصارا مسلمانان ټول راغلي. هر چاله چې الله کتاب ورکړی دی، یهودیانو له الله تورات ورکړی، نصاراو له انجیل ورکړی، مسلمانانو له قرآن ورکړی، هر چاله چې الله کتاب ورکړی دی دوی دا کتاب لوستلی دی په صحیح لوستلو سره، دغه خلک کامیاب دي او دوی ایمان راوړي. اوس یهودو کومو کسانو تورات صحیح لوستلی دی، او صحیح لوستل څه ته وایي هغه درته بیا بیانو، هغوی زموږ په پیغمبر ایمان راوړی دی. انجیل چې چا صحیح لوستلی په نصاراو کې، هغوی زموږ په نبي ایمان راوړی. مسلمانانو کې چې چا قرآن صحیح لوستلی دی هغوی په الله باندې مضبوط ایمان دی، په آخرت، په رسولانو، په کتابونو، په ټولو. دا ټول پکې دننه رالو که رانلو. اوس سوال یو په زړه کې پاتې شو، څه صحیح لوستل څه ته وایي؟ حق تلاوته، یتلونه حق تلاوته، لولي قرآن داسې په لایق د لوستلو د هغې سره. یو سړی و چې زما خو اواز ډېر ښایسته دی، زمونږ خو پکې کامیاب شو. واوره، حق د تلاوت داسې لکه څنګه چې په کار دی د قرآن لوستل په ښایسته طریقې سره، یادول د هغې ټوله غټه خبره، عمل کول په هغې باندې، ځان پوه کول په هغې باندې، نورو ته بیانول، دا ټول په دې کې دننه راځي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د دې آیت وضاحت په خپله کړی دی. امام طبري دا اثر راوړی دی، وایي هغه وایي چې زما دې په الله قسمي ان حق تلاوته، د قرآن لوستل داسې لکه څنګه چې لایق دي د دې سره، هغه دا دي چې حلالو ته به وله حلال وی، حرامو ته به وله حرام وی، او داسې به یې لولي لکه څنګه چې الله را لېږلی دی، او دنه به پکې تحریفات نه کوي، معنی به وله نه بدلی را بدلی. ورسېدی پکې نه چا چې قرآن داسې لوستلی دی، رب العالمین وی دوی حقیقي ایمان دی په قرآن باندې، په الله باندې او په دین باندې، همدا کامیاب دي. او چا چې داسې نه دی لوستلی هغه تاوانیان دي. زمونږ دپاره پکې دا درس شو او دا عبرت شو چې قرآن صرف الله دې له نه دی رالیږلی چې دا به ښکلی او راښکلی. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، لولي په لایق د لوستلو د هغې سره. صرف خبره د ښکلولو نه ده، صرف خبره د دې نه ده چې هفته کې یا په میاشت کې چې کله زموږ طبیعت او چروت برابري بس یو دوه کرښې پکې ووایو. صرف خبره د دې نه ده چې روجې ته موږ ډډه لګولي او یا به ختمونه شروع کوو، خبره د دې نه ده. دا د ژوند دستور دی، ته چې د مور د خېټې نه راوتې او د مرګه پورې دا خبره موږ سره روانه ده. د دې به تلاوت کې، او تلاوت به هله وکړي چې کله یې زده کړي، کله یې زده کړي. تلاوت به هله یې زده کړي چې کله چاته کښېني، سلسله داسې ده، تلاوت به هله وکړي چې کله یې زده کړي، او زده به هله کړي چې چاته کښېني، او چاته به کښېني هله چې کله د دین سره د محبت، او دین سره به د محبت هله پیدا شي چې کله الله ته نږدې شي، او الله ته به نږدې هله شي چې کله صحیح دین باندې روان شي.
او صحیح دین باندې روان الی شي چې کله قرآن او حدیث ته بیداري وکړي ډایرکټ دی الله ته رسي دا ټول سلسله دي روانه د قرآن تلاوت به زده کړي نو بیا دویمه مرحله به دا ده چې د دې ترجمه به زده کړي عجمو دپاره پکې ترجمه هم ده عربو صرف تفسیر ته ضرورت لري لیکن دغه عربي د هغوی پې نه پوهېږي ورې دا مطلب نه بعض خلک ووایي نو دی خو په قرآن پوهېږي عام عربی به دی په قرآن پوهېږي نه صحیح ده د قرآن په عربۍ کې دی خو ډېر عرب پې نه پوهېږي ځکه چې دا تفسیر ته ضرورت لري موږ تاسو ته ترجمه وکړو په ترجمې سره هم پوه نه شئ نو دغه شان هغه عربۍ هم په دې حید پوه نه شي خو صرف دې شی چې هغوی ترجمو ته پکې ضرورت نه وي ته به ترجمه وکړې بیا به عالم سره کښېنې تفسیر به زده کړې عمل به پې کوې نورو ته به یې ښې دا د قرآن تلاوت کول دي داسې لکه څنګه چې هغه سره لایق دي اوس هم پوه نه یې نو چې پوه شوې نو بیا عمل به کوئ صرف خبره به دې ختمېږي نه ګورئ الله رب العزت دې موږ له طاقت راکړي ها اوس الله رب العزت درېیم غږ بني اسرائیلو ته کوي ما تاسو ته اوله کې ویلو دوه شوي دي یا بني اسرائیل یا بني اسرائیل سوره بقره کې دوه پیرې دا خبره تېره شوې دا درېیم غږ دی یا بني اسرائیل اے بچو د یعقوب علیه السلام اذکروا نعمتی رایات کئی نعمتنا زمان التي انعمت علیکم اغه چې ما احسان کړی دی په تاسو وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا ما تاسو غوره کړی په مخلوقاتو تفصیل مخکې شوی دی که نه دی او چې څوک پې نه دی پوهه یا نو الله یې د هغه مل شي یو حال دی چې زاړه درسونه واورئ سوال الله بیا ولې بني اسرائیلو ته غږ کوي هسې د رب العالمین مهرباني ته وګوره یو څو ایته شاته الله وي دوی وایي چې د الله دپاره بچی دی هغه څوک چې وایي چې د الله دپاره بچی دی الله یې یروي ګوره دې صحیح دین ته واپس شئ ما کوئ عذاب به د باندې راشي الله به راته به غضب کېږي الله به نه ناراضه شي دا مهرباني د الله ده داسې مهربانه رب دی د دې نه بعد به څوک د قیامت په ورځ الله ته وایي چې یا الله تا ما ته بیان نه و کړی تا ما ته نصیحت نه و کړی تا ما له موقع نه و راکړې رب هغه خلکو له موقع ورکوي چې کوم ورله بچی ثابت کړی دی وایي د دپاره بچی دی الله هغوی ته نصیحت کوي داسې مهربانه رب بیا یې یری ګوره د آخرت نه دغه شنایت مخکې تېر شوی دی واتقوا یوما او ویرېږئ د هغه لویې ورځې نه لا تجزي نفس عن نفس شیئا چې په کار به رانشي یو نفس د بل نفس هیڅ شی هیڅ فایده وله نشي ورکولی یو نفس بل نفس سره او مخکې وضاحت شوی دی ولا يقبل منها عدل او نه به قبلېدی شي د دغې نفس نه څه جرمانه ولا تنفعها شفاعه او فایده به نه ورکوي دته سپارش چاته ولې موږ تفصیل کوو عام ټکی اوري نو چې ټول پکې راشي نه زه یو ټکی غواړم چې سپارش د هغوی دپاره نشته ټولې خبرې صحیح دي یو ټکی ووایي کافران خبره ختمه شو سپارش د قیامت پر ورځ کافرانو دپاره نشته لکه اوس به یو سړی دلته وایي چې الله وایي چې سپارش نشته نور ایتونو کې خو الله وایي چې سپارش به کېږي دا خو یې ټکراو راغی نه ټکراو نه دی ته پوه شوی نه کوم ځای کې چې راشي چې سپارش به کېږي پوه شي چې دا د موحد مسلمان دپاره کوم ځای کې چې راشي چې سپارش نشتي در چا دپاره کافرانو دپاره یو سړی کافر دی نو د ده سپارش د ده مبارک به سپارش څنګه قبول شي هغه د جهنمي همیشه دپاره ولا هم ینصرون او نه به د دوی سره مرسته کېږي اوس د دې نه بعد بله موضوع شروع کېږي الله اکبر تعلق هم دغه بني اسرائیلو سره دی او د مکې د مشرکانو سره دی خبره د ابراهیم علیه السلام اوس شروع کېږي ابراهیم علیه السلام نو دا اوس د ابراهیم علیه السلام په دې موضوع کې ګوره درې قسمه خلک هغوی ته هم خبر ورکول دي او مسلمانان پکې هم دي یهود نصارا د مکې مشرکان مسلمانانو ته هم خبر روانه ده اصل کې خو دا قرآن ټول موږ ته نصیحت زموږ دپاره بیانوي یو سړی به و چې د موسی علیه السلام خبرې عفوا د ابراهیم علیه السلام خبرې ته دلته ضرورت څه و
دوه وجې دي او نور هم شته خو موږ هغه مشهورې دوه ذکر کوو. یوه د ابراهیم علیه السلام بچي په دوه قسمو، بني اسرائیل او بني اسماعیل. اسرائیل بني اسرائیل بنو اسرائیل د یهودو نصارا د هغه په بچو کې د ما نسب ذکر کړو، یاد دی ته که نه دی یاد؟ ها. او یو د ابراهیم علیه السلام زوی دی اسماعیل علیه السلام، د هغه په نسب کې عرب دي، دا د مکې مشرکان. هغوی به سینې ټپولې وی موږ د چا بچي یو؟ ابراهیم علیه السلام. یهودو نصاراو به سینې ټپولې وی موږ د ابراهیم علیه السلام بچي یو. نو دویمه وجه یې اوس دا ده، هر یو ډډه لګولې ده وي زموږ مشر څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام دی. الله وی لږ خو راشئ که نه دغه مشر خو وینئ چې هغه څنګه و. نو بیا به پته ولګي چې ته په لار روان یې که نه یې روان. لکه اوس یو سړی په دې مسلمانانو کې لګیا دی زموږ پلار او زموږ پلار او هغه ډېر ښه سړی و، هغه به د خیر کارونه کول. هغه نو موږ درته وایو چې لږ راشه نو ته خو د خپل کردار ته مه ګوره که نه ته څنګه یې. دا خو موږ منو چې پلار ستا ښه سړی و، نیکه دې ښه سړی و، بره نسب کې ښه خلک وي، خو ته خو اوس ځان ته وګوره که نه. ګیره او برېت اور څه به صفا والي او پنسي او په ځان پسې راکاږي وایي زموږ نیکه چې دی دیوبند نه فارغ و. ښه فارغ و، ښه سړی و، الله دې وبخي. خو راشه موږ سره اوس خپله خبره وکړه چې ته څنګه یې. نیکه پرېږده اوس خبره شته. ابراهیم علیه السلام الله وایي ښه سړی و، دې کې شک نشته، خو داسې ښه سړی و چې تپوس یې مه کوه. خو ته خو دا هم واوره چې د ابراهیم علیه السلام څنګه و. نو دا ولې بیانوي چې پته تا ته ولګي چې ته څنګه یې. ګوره لکه که موږ دا معلومول غواړو چې موږ د رسول وسلم په نقش قدم روان یو که نه، نو د هغې دپاره به څه معلوموو؟ د رسول وسلم سیرت. نو چې د رسول وسلم سیرت معلوم کړو نو موږ ته پته ولګي چې موږ څنګه په هغه پسې روان یو، څومره اوبو کې یو. نو ځکه د ابراهیم علیه السلام بحث کوي. ابراهیم علیه السلام، ابراهیم دا نوم چې دی دا اعجمي نوم دی، عربی نوم نه دی، او د دې مطلب دی مهربانه پلار. ابراهیم مطلب دی مهربانه پلار، ابو رحیم. او د دې نسبت کیږي سام بن نوح علیه السلام ته. د نوح علیه السلام یو زوی سام نوم و، هغه ته نسبت کیږي، هغه په بچو کې و. او دی په اهواز علاقې کې پیدا شوی و. بیا د اهواز نه دی تللی یو علاقې ته، هغې ته حوران ویلی کیږي. بیا د حوران نه دی د عراق علاقې بابل ته تللی. په بابل ښار کې د ده بیا د نمرود سره یا د نمرود سره هغه مناظره هم راغلې وه. بیا د دې یو زنانه سره واده وکړو چې د هغې نوم و سارا. د سارا سره بیا د هجرت وکړو لاړ مصر ته او ځان سره سارا بوتله، ځکه چې قحطسالي راغلې وه په بابل کې. هلته په لاره کې ډېرې مسلې تکلیفونه راغلي وو، قصې به تاسو اورېدلي، هغه سیرت کې بیانېږي. د مصر باچا دله یو تحفه ورکړه او په تحفه کې یوله زنانه ورکړه چې د هغې نوم و هاجر، چې موږ ته هاجره وایو، چې دا وینځه ده یا خادمه ده دا ستا شوه په طور د تحفې. او دا د اسماعیل علیه السلام مور وه او سارا مور د چا وه؟ د اسحاق علیه السلام. او څوک مشر و دوی کې؟ اسماعیل علیه السلام. ځکه هر کال دوره تفسیر کې دا نقطه بیانوم. اسماعیل علیه السلام څه دی؟ مشر دی، اسحاق کشر دی. اسماعیل علیه السلام هغه دی چې هغه ته ذبیح الله ویلی کېږي چې حلالول به بولي. او زیری چې ورته ورکړی شوی نو په چا باندې؟ په اسحاق علیهم السلام باندې. او په اسحاق پسې د اسحاق به زوی د یعقوب علیه السلام. د یعقوب بیا څو زامن دي؟ 12. یو پکې څوک دی؟ یوسف علیه السلام. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو پیر صحابه کرامو تپوس وکړو یا رسول الله عزتمند څوک دی؟ چې عام تپوس یې وکړو. هغه ورته وي یوسف علیه السلام نبی، زوی د نبی، زوی د نبی، زوی د نبی، دا نسب دی. یوسف زوی د یعقوب، یعقوب زوی د اسحاق، اسحاق زوی د ابراهیم علیهم السلام. نو د یهودیان نصارا بني اسرائیل دا بیا د یعقوب په اولاد کې دي، د اسحاق علیه السلام په اولاد کې راځي، ځکه چې اسحاق زوی یعقوب دی. بل طرف ته اسماعیل علیه السلام دی. د بني اسرائیلو چې څومره پیغمبران دي دا د یعقوب علیه السلام
په نسل کې دي، اسحاق علیه السلام په سلسله کې دي. اسماعیل علیه السلام په نسب کې صرف یو پیغمبر دی، هغه ټول نه غوره دی، هغه دی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم. هغه په دې نسب کې صرف یو کس دی، خو کس هم داسې کس دی چې هغه دی ټول نه غوره دی. نو دلته عرب دی، دلته بني اسرائیل دي، ځکه الله دوی باس کوي. هر یو وایي چې موږ د هغه په لار یو، هر یو وایي موږ د هغه په لار یو. الله وایي راشه واوره دغه څوک دی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، او کله چې امتحان وکړو په ابراهیم علیه السلام باندې رب د هغه په یو څو خبرو سره. امتحان وشو په چا باندې؟ ابراهیم علیه السلام. اصل کې دا ابتلا نه ده، په دې کې دنه معنی د راښکاره کېدو پرته ده، معنی د راښکاره کېدو. امتحان ته امتحان ولې وایي؟ ابتلا ورته ولې وایي؟ ځکه چې سړی پکې راښکاره کېږي. که دنیوي امتحاني لکه زموږ منځ کې چې کومې خبرې دي کې د سړي طاقت راښکاره کېږي، زړورتیا راښکاره کېږي، نور داسې خبرې. دیني چې کوم دین اړخ ته که موږ دا خبره واړو، د ایمان راښکاره کېږي، دینداري راښکاره کېږي، تقوا راښکاره کېږي، صبر راښکاره کېږي، پوهه راښکاره کېږي. امتحانونه یې دې دپاره. بیا دا خبره یاده کوي، امتحان یو په نسبت د مخلوق ته، یو په نسبت د الله دی. موږ امتحان دې ته وایو مخلوق خپل منځ کې، چې یو شی موږ ته نه دی معلوم، چې هغه موږ ته معلوم شي. استاد چې امتحان لري د وړو نه، ولې؟ چې دا ماشوم معلوم شي. نو دی په دې معلوموي ځکه چې د استاد سره علم نشته، پوه پې نه شوئ. الله چې امتحان راولي، الله ته یو خبره معلومه ده خو راښکاره کوي، او حجت هم په دې سړي قایم شي چې او زه دومره اوبو کې یم. الله امتحان راوستی دی په چا باندې؟ ابراهیم علیه السلام باندې. بله مسله ترې دا راووته چې امتحانونه اصل بنیادي هغه په نیکانو خلکو راځي. حدیث کې راځي چې ټول نه سخت امتحانونه په انبیاو باندې، بیا د هغوی په تابعدارو راځي. ربه، رب پرې امتحان راوستی و، الله پرې راوستی و بکلمات، په یو څو خبرو سره. دې کې بیا د مفسرینو ډېر اقوال دي چې دا خبرې څه دي، چا څه ذکر کړي دي، چا څه ذکر کړي دي. لنډه ده چې دا ټولې خبرې په دې کې دننه راځي. څومره خبرې چې دا مفسرین ذکر کوي که نه، اگر ټول په دې کې دننه راځي. لکه اور ته د هغه غورځېده امتحانو، الله ورته ویلي دا خپل بچی حلال کړه، امتحانو. د هغه هجرت کول عراق ته، د عراق نه بیا شام ته، حجاز ته، مصر ته. دغه شان د نمرود سره د هغه مقابله، د خپل قوم سره د هغه مقابله. او لنډه دا چې هر هغه څه چې الله ورته ویلو چې دا کوه، او هر هغه څه چې الله ترې منع کړی چې دا مه کوه، دا ټول د هغه دپاره څه وو؟ دا امتحانات بکلمات، په یو څو خبرو سره. رب العالمین د هغه حال بیانوي، فأتمهن، نو هغه دا پوره دا کړل، امتحان کې کامیاب شو. او دا هغه انسان دی چې د ده مباره کې الله په خپله وایي په سورة النجم کې را به شي، و ابراهیم الذي وفا، او هغه ابراهیم چې ډېر وفادار وفادار مطلب دا چې د الله سره یې کوم لوزونه کړي وو هغه یې پوره کړي وو. الله چې به کوم امتحانونه راوستي وو هغه یې سرته رسولي وو، په هغې کې کامیاب شوی. رب العالمین ولا یو انعام ورکو، نعمت یې ولا ورکو. قال وی الله انی جاعلک للناس اماما، یقینا زه ګرځونکی یم تا لره د خلکو دپاره پیشوا. امام پیشوا ته وایي مشر ته چې په هغه پسې تګ کیدی شي. دا ول الله هدیه ورکړه، انعام یې ورکړو. ولې ځکه چې امتحانونو کې پاس شو. نو دوه خبرې یادې کوي، امتحانونو کې به صبر کوې نو هله به الله اوچت مقام درکوي. امتحانونو کې به صبر کوې نو الله به اوچت مقام درکوي. دویمه ده په دین کې مشرتیا هغه وخت پورې سړي ته نه میلېږي چې څو پورې د الله په امتحانونو کې پاس شوی دی. ابراهیم علیه السلام دې ټیم کې پیغمبر وو، نو بیا ورته الله وایي ته پیشوا شو، امام شو.
دلته یو سوال زړه ته راځي، ګوره که ستاسو زړه ته راشي، هغه دا چې دې پیغمبر و، خو دا د ټولو لوی انعام پې الله کړی و، نو چې پیشوای کو امامې کو ولې دا د هغې نه غټ انعام شو؟ جواب، الله رب العزت هر پیغمبر چې رالیږلی دی هغه د هغه قوم دپاره دی، او مشهور هم په هغې قوم کې اکثر پیغمبران داسې دي. ابراهیم علیه السلام هغه انسان دی چې سره د پیغمبرۍ ور الله امامتي ورکړې ده، نو په هغه پسې چې څومره امتونه راغلي دي هر یو خپل نسبت ابراهیم علیه السلام ته کوي، دا هغه زیاتي نعمت دی. او امامتي داسې چې را روان د ده په نسل کې چې څومره پیغمبران دي هغه ټول د ابراهیم علیه السلام په بچو کې، یعنې د ابراهیم علیه السلام نه بعد یو پیغمبر او نبي داسې نشتی چې هغه د ابراهیم علیه السلام د نسل نه بهر د امامتي شو که نو ځکه ورته ویلی کېږي ابو الانبیا، د انبیاو پلار، را روان انبیا ټول د ده په نسل کې پلار دی، په بچو باندې په کشرانو مینی، ارمان یې دا وکړو یا الله زما په بچو کې امامان جوړ کړه، دا امامتي هغوی له ورکړه. امامتي مشرتیا ته وایي، په دین کې مشرتیا لکه انبیا دا د دین مشران دي، دغه شان درس و تدریس خلکو ته د الله دین بیانول دا دین کې مشرتیا ده، فیصلې کول دا په دین کې مشرتیا ده، او داسې پسې بیا دا دیني مشرتیا ده. لازم نه دی چې یو سړی به دیني مشر دی به دنیوي، او کیدای شي چې یو سړی دواړه مشرتیا ورته الله ورکړي چې هغه دیني مشر وي دنیوي مشر وي. نو ده څه ووایي؟ قال ووایي هغه ومن ذریتي او زما د بچو نه هم، یا الله زما بچو کې امامان جوړ کړه. د دې نه فایدې در ووتې چې د بچو دپاره به همیشه خیر غواړي او دعاګانې به غواړي د الله سره د دعاګانو به تربیت کې په دین کې ته مشران جوړ کړه. یا الله داسې نه دي ویلي چې غټه دنیا وله ورکه او لوی جیداد وله ورکه او بس لوی زور وله ورکه، یا الله په دین کې مشران که. رب العالمین ورته ناشنا جواب ورکو، قال الله وی لا ينال عهد الظالمین، نرسیږي لوز زما ظالمانو ته، لوز زما د امامتۍ د ورکولو ظالمانو ته نرسي. ولې سورة الصافات کې برایش الله وی ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبین، د ابراهیم علیه السلام په بچو کې ظالمانو مو نیکوله مو، نو څنګه الله ستا ټولو بچو له امامتي ورکړي؟ هلته به وکړي ظالمانو هم شتي. نو الله وایي ظالمانو ته ګوره زما دغه لوز نه دی. دا مشرتیا که میلاویږي چا ته میلاویږي؟ نیک عملو ته میلاو شو پکې که نه، کم را روان انبیا چې دي د ابراهیم علیه السلام پسې او رسولان هغوی ته میلاو شو، خو ټول نه. ولې ټول نه؟ بد عمله پکې هم دي که نه، ظالمان پکې هم دي، قرآن کې دا خبره. اوس د دې نه بعد د البیت الحرام خبره کېږي. البیت الحرام کور د الله کعبه. وجه یو وجه دا دی چې ابراهیم علیه السلام باسی کېږي نو غالبا باس د کعبې کېږي، ځکه چې بنیادونه در اوچت کړي. دویمه خبره دې طرف ته اشاره ده چې ابراهیم علیه السلام خو دا کور جوړ کړی په حکم د الله د بندګۍ کولو دپاره. نو څنګه ای مشرکانو تاسو ته خلک منع کوئ د الله د بندګۍ کولو نه؟ دا کور خو الله آباد کړی د بندګۍ دپاره دی او تاسو ته خلک منع کوئ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، او کله چې موږ وګرځو بیت الله ځای د جمع کېدو دپاره د خلکو، وَأَمْنًا او ځای د امن. مثابة للناس، مثابه ټکی چې دی د دې درې مطلبه کېدی شي. ځای د راجمع کېدو د خلکو، خلک راځي راجمع کېږي هلته. او مثابة للناس بله معنی دا ده ځای د ثوابونو د ګټلو، نو ځای د ثوابونو د ګټلو دی. او مثابة للناس یو معنی دا هم د هغه ځای چې خلک ورته بیا بیا راځي. یو پیر سړي زړه کله مړېږي بیا بیا را رواني بیا بیا را رواني. رب العالمین دا ځای داسې برکتي ګرځولی دی. او هر پیر له چې ته ورشي که نه، خو دا هغه سړي دپاره دا خبره دی چې هغه دیندار وي. اوس یو سړی بېدینه د الله نه لرې دی، کېدای شي هغه دا محسوس نه کړي.
هر پیر له چې ته ورشي نو تا ته به داسې ښکاري لکه ته چې اول پیر راغلی داسې شوق کي سړی په جذبه کي وایي زه د ثوابونو د ګټلو سبحان الله زه کله عمره کې ملګرو ته هم داسې خبره وکړم چې ملګرو سره یم کله وړو ته هم دا خبره وکړم زه ورته وایم دا ځای الله داسې پیدا کړی دی که نه مثابة للناس د ثوابونو د ګټلو چې دې حرم کې حرم یادو دې حرم کې سبحان الله بل کار کیږي نه بغیر د عبادت نه ته کله ورشي که نه نو د یو منځه نه چې راځي یو د بل ټیم شوی چې د هغې نه راځي یو د بل ټیم شوی بیا به کله تواب کې کله به تلاوت کې کله به د سجده لګولي کله به رکوع کې کله به اعتکاف کې کله به جړاګانې کې کله به دعاګانې غواړي کله به اذکار وی کله به روجې نیسي یعنی سبحان الله دا ځای جوړ د عباداتو لپاره مثابة للناس د ثوابونو د ګټلو ځای دی څومره بدبخته به هغه سړی چې لاړ شي هلته ثوابونه پرېږده الټه ګناهونه وګټي وامنا معنی مأمن ځای د امن د خلکو دپاره ابراهیم علیه السلام دعا وغوښته و دې دپاره را به شي او ځای خو داسې د امن دی چې تپوس یې مه کوه او دا ایتونه قرآن کې را روان دي الله د مکې مشرکانو ته وایي دوی دې نعمت ته نه ګوري دا ما چې کوم نعمت ورکړی دی اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم سورة العنکبوت کې به راشي دوی نه ګوري چې ما دوی له څنګه ځای ورکړی دی حرم امن والا او حالانکې وایي د دوی نه ګیر چاپېره خلک تختولی کېږي او حملې پې کېږي په دوی څوک حمله نه کوي کعبې خوا کې چې کوم خلک اوسېږي که دا د اوس نه د پخوانه له رسول وسلم راغلی هم نه و په ټولې دنیا کې به حملې کېدي که نه او د ټولې دنیا کافرانو به حملې کولې هم هغه کافرانو به دا وي په دې علاقه به ګورې حمله نه کوئ دلته د الله کور دی داسې الله د هغه وخت نه دي ساتلی دی اوس دی هم دی الحمدلله او الله یې د امن برقرار ساتي او د قیامته پورې کله چې هغه حبشي راشي او کعبه ورانه کړي ای بیا د قیامت نښه ده او الله غوښتلی دی چې داسې وشي نو راځي امن والا دی او راځي داسې روایتو کې چې د مشرکانو په زمانه کې خو دشمندار خلک و ځکه چې جهالت پکې ډېر و غټ غټې دشمنیانې به وي د قومونو په کلونو کلونو نو کله به داسې وشوه چې دوی چې به کوم دشمن ته ډېر په انتظار ناست و که نه چې کله به ترې بدللو هغه به عمرې له راغی هغه به عمرې له راغی نو یو خو به یې منع کو نه دننه کېدو نه بل به یې اعلان وکړو کشرانو ته وي هغه سړی ګوره په الله پسې راغلی څه ورته نه وایي داسې امن والا دې سړي به څه چل کړی و په دې قریشو کې به یې د یو کس پلار وژلی و نیکه به یې وله وژلی و بې شماره کسان به یې ترې وژلي و خو اعلان به د قریشو طرف نه وشو وي سړی راغلی په الله پسې دی څه به ورته نه وایي چې که دې ځینه ووتو بیا به ورسره ګورو ولې ځکه چې دی اوس د هغه ځینه ووتو چې الله د هغې د امن ذمهواري نه ده اخیستې اوس هغه ځي ته واوړېدو او چې څو پورې په امن هغه ځي کوو چې الله وایي ما امن والا ګرځولی دی نو چا ورته سړک نه شي کولی وګوره الله هلته ښکار منع کړی دی بوټې او ونې په امن د هغه نه شي ماتولی بوټې او ونه نور امن څه ته وایي هغه پیشوګانې مخې ته سړي تاویږي را تاویږي سړی ورته څه نه شي ویلی کوترې دقه شان الوزیر دا ټول امن دی الله اکبر امن دي شي ځکه چې دا امن دلته راوستی چا دی الله رب العزت دی وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أو زي دا أمن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وي من وني سيد مقام إبراهيم نزيد منزا مقام إبراهيم نزيد جوړ کړي دسه د منزه حدیث کې راځي په اسباب د دې په نزول کې ذکر کیږي او دا موږ ذکر کړیم دي په څو درسونو کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف وکړو نو عمر رضی الله عنه ورته ویل یا رسول الله هذا مقام ابینا ابراهیم دا زموږ د پلار د ابراهیم علیه السلام مقام دی ورته ویل نو عمر ورته ویل یا رسول الله افلا نتخذه مصلى چې دلته دې طواف نه بعد سړي لمونځ کول رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل الله ما ته نه دي ویلي تابعدار د الله د دین دی نو د هغه ورځې نور نه و ډوب شوی چې الله ایت راولېږه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی او مقام ابراهیم الله وایي زه د منځه ونیسئ
اوس مقام ابراهیم دو مطلب دي. یو د ابراهیم علیه السلام هغه ځایونه چې هغه پکې په حج کې ودرېدلی دی، ځکه چې الله هغه ته د حج طریقه ښودلې او دا مسله به سبا بیانو انشاءالله. نو کومو ځایونو کې چې ابراهیم علیه السلام ودرېدلی دی هم هغه ځایونو ته ورځئ ودرېږي لمونځونه پکې کوئ په حج کې. او بل دا چې مقام ابراهیم هغه کاڼي ته وایي، په کوم کاڼي باندې چې ابراهیم علیه السلام ولاړو او د بیت الله آبادي کوله. دا یو کاڼی و چې ښځې د ده راوړو چې هغه هاجره وه، هغې راوړو دا کاڼی ته کېښوي ته په دې ودرېږي. د دې په هغې ودرېدو او د ده زوی اسماعیل علیه السلام هغه به وله کاڼي ورکول چې بره ږدي، دیوال به یې جوړو. نو دا کاڼی به بیا د ده سره ګرځېدو، دی به اوچته و او هسې دې منظر ته وګورئ. دا منظر هسې خپل ذهن کې راولئ چې ابراهیم علیه السلام لګیا دی، ورسره اسماعیل علیه السلام لګیا دی او د الله د کور دیوالونه خېږي. دې ته دینداري وایي، دې ته عبادت وایي. د الله د دین په مخ کې هېڅوک څه نه دی او نه د الله په مخ کې. د الله په مخ کې به څوک څنګه څه شي او هغه پیدا کړی الله دی. د جوماتونو خدمت، د الله د دین خدمت، دا خو د الله رحم دی په موږ باندې چې موږ کمزوري غوره کړي د دې خدمت دپاره. یعنې ابراهیم علیه السلام د دې دین خادم و، اسماعیل علیه السلام د دې دین خادم و، ما او تا به څوک یو او څه به یو. نو دا دغه کاڼی دی. سنت طریقه دا ده چې کله ته طواف وکړي نو مقام ابراهیم نه به شاته مونځ کې او که ځای نه و نو چې هر ځای کې دې وکړو، ځان به نه وجنې دغه ځای لپاره. خصوصا نن سبا ګڼه ډېره زیاته شوې ده. نو د سعودي عرب حکومت ډېر ښه انتظامات کړي دي چې دا ګڼه نقصان خلک یو بل ته نه ورکړي، الله دې ول اجر ورکړي. نو غالبا کله چې معمولي ګڼه ډېره شي دغه ځای کې څوک مانځه ته نه پرېږدي. نو دا نه چې ته بیا نښته یې چې یاره دا خو قرآن کې راغلي، قرآن کې داسې نه دي راغلي. اجازت دی چې کله دغه ځای کې ګڼه وه بیا چې ته په مسجد حرام کې به کوم ځای کې لمونځ وکړي. یوه. دویمه ده د دې ګوره ښکلول ملول نشته ښه چې ته پورې بیا نښته. او زه به ته یو روایت ذکر کوم، امام طبري راوړی دی په صحیح سند سره د قتاده رحمه الله نه. هغه وي انما امر الناس ان يصلوا عنده. الله امر کړی دی خلکو ته چې د مقام ابراهیم سره څه کوئ؟ لمونځ کوئ. ولم یؤمروا بمسحه. الله خو ته دا نه دي ویلي چې لاسونه پرې راکاږي او ښکلوئ. بیا څه وایي؟ وایي دا خبره موږ ته را رسېدلې ده، امام قتاده وایي، او هغه چا راته خبره کړې ده چې هغه په دې کاڼي کې دننه د ابراهیم علیه السلام د پوندې نښه هم لیدلې وه او د دې خپو دا ګوتې نه دي، دا پکې بلکل ښکاره وي د دې دا نښې. نو دا خلک نښتي یو غار سره ورک کړي دي. دا هغه په هغه وخت کې لګیا دی وایي. او بیا دا سلسله دې روانه وه، خلکو به دا سټلې را سټلې. بیا الله رب العزت دې حکومت له اجرونه ورکړي او الله دې له ښه طاقت ورکړي. دوی مکمل داسې بند کړو چې دا کله دا صوفیان راشي که دا قبر پرست او دا د دې خاورو سټلو مټلو سره چې عادت د هغوی څه ارمانونه وکړي. نو هغه شیشې ورته هم داسې شیشې لګولې ده که نه سړی چې په داسې لاس کېږي لکه په اوسپنه چې لاس کېږي. خیال هم کړی څو کلکه شیشه ده. دا دوی یو غټ کار کړی د خلک یې د فتنې نه بچ کړي دي. لاړ شه ویې نه ویې ګوره څه خبره نه ده چې دا څنګه ځای دی څنګه نه دی. خو دا نه ده چې ته یې ښکلی. ابراهیم علیه السلام چې کله آبادي وکړه دی بلکل د دې کعبې سره خوا کې دا کاڼی پرېښود، دغه ځای کې پروت و، بلکل د دې دیوال سره لګېدلی و داسې د دروازې سره خوا کې. عمر رضی الله عنه چې کله خلیفه شو او د موږ سیرت کې خبره ذکر کړې وه د هغه بعض کارونه، نو هغه بیا دا کاڼی د دغه ځای نه را شاته کړو دغه ځای ته دا کوم چې اوس پې دی اوس کوم ځای دی. ولې؟ ځکه چې دغه ځای کې به ګڼه جوړېده او هلته حجر اسود هم دی، خلکو به هغه ښکلو. نو هغې ته هم خلک ودرېدو، منځ کې به دا کاڼی هم راتو، نو خلک به دې ته هم ودرېدو چې دا پکې وینو. نو الله دې د عمر رضی الله عنه راضي شي، هغه کاڼی راواغستو شاته راوړو او دغه ځای کې دی دا کوم همدغه ځای ته راوړو دا کوم چې اوس پروت دی. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى
وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل او من مضبوط حکم کو ابراهيم او اسماعيل عليهم السلام تا ان طهر بيتي چې پاک ساتي کور زما للطائفين د پاره د طواف کوونکو والعاکفین و اعتکاف کوونکو لره والرکع سجود او رکوع کوونکو سجده کوونکو لره. عهدنا عهد په عربۍ کې هغه وصیت ته وایي چې ډېر مضبوط وي. الله موږ دا مضبوط وصیت کړی ابراهیم ته اسماعیل علیهم السلام ان طهر بیتي چې زما کور پاک کوي. پاکول په دوه قسمه دواړه پکې رالو ظاهري معنوي. ظاهري پاک کوي یعنی که دې کې څه ګندګي مندګي پرته وي هغه ترې پاک کوي. معنوي پاکول یې دا دي چې د غلطو عقیدو نه د غلطو نظریو نه یې پاک کوي د بوتانو نه یې پاک کوي. او څو بوتان پراته وو بیا وروسته 360 وروسته بیا مشرکانو یهودي او هغه یو کس عمرو بن لحی سیرت کې دا خبره ذکر شوې وه هغه د شام نه د ځان سره بوتان راوړي و مکې ته او د دغه ځینې هغه سلسله روانه شوه او بندګي د بوتانو شروع شو بیا ډېره مشهوره شو ځکه رسول الله وسلم چې عمرو بن لحی ما لیدلی و په جهنم کې او په ځان پسې د خپلې کلمې راکودي ځکه چې هغه همدې علاقو ته د بوتان راوړي دي. رب العالمین وایي پاکې که دې کې هر قسم پاکي درنه راغله. د چا دپاره پاک که طواف کوونکي اعتکاف کوونکي رکوع او سجدو والا لره هغه عبادات یې ذکر کړو چې هغه هلته غالبا مخامخ سړی نه کېږي. دې کې په منځ کې خبره مشرکانو ته وشوه د مکې مشرکانو ته چې دا کور خو دې له جوړ دی او سله چې جوړ شوی دی نو تاسو خلک بندوي چې دغه کار وبکې نه کوئ. نو دا خو ابراهیم علیه السلام آباد کړی دی لپاره. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او کله چې وی ابراهیم علیه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا اے رب زما وګرځوه دا ځای ښار امن والا وارزق اهله من الثمرات او رزق ورکه اوسېدونکو د دې ښار ته من الثمرات د هر قسمه میوونه من آمن منهم بالله واليوم الآخر هغه چاته چې ایمان راوړي د دوی نه په الله او په ورځ وروستنۍ. دعا کړې و ابراهیم علیه السلام چې الله دا ښار امن والا وګرځوه او میوه ورکه دې خلکو له د قسمه قسم میوونه. دلته یو خبره یاده ساتئ الله مشرکانو ته وایي چې ابراهیم علیه السلام خو ستاسو دپاره په تاسو یې دغه هم نه وپېرزو هغه پکې قید ولګوو چې چاله یې ورکه چې ایمان یې راوړی په الله او په آخرت. د هغه دومره بدي شو هغه خلک چې څوک کفر کوي او تاسو وایئ موږ د هغه په لار روان یو. بله خبره د امن اهمیت امن یو ډېر اوچت نعمت دی ډېر اوچت نعمت دی امن ځکه دلته د رزق نه مخکې ذکر شو وی الله دا ښار وګرځوه امن والا او رزق ورکړه دې اوسېدونکو لره. د رزق دومره اهمیت نه دی څومره چې امن دی او رزق که تا سره ډېر هم پراخه شي خو چې امن نه وي نو هغه فایده نه کوي. او چې امن یې او فقیر یې او غریب یې نو ځان له به یې 2 روپۍ وګټې خو په امن خو به یې کړه. نو الله دې زمونږ په ملکونو کې امن راولي پاکستان کې افغانستان کې دې الله امن راولي او هلته چې کومه بدامني د رب العالمین دې په خپلو رحمتونو ختمه کړي او په کومو مسلمانانو ملکونو کې چې امن او امان دی رب العالمین دې د هغوی امن او امان برقرار ساتي. قال وی الله ومن کفر او چا چې کفر وکړو فامتعه قلیلا نو فایدې به ورکړم هغه ته لږ وخت. الله ورته زما ګورې دغه طریقه نه ده دا کومه چې تا ووایي. ابراهیم علیه السلام وایي چې رزق صرف چاله ورکړه مؤمنانو لره. الله وایي نه کافران به پکې هم برخالي ځکه چې دنیا زیات امتحان دی. کافران به هم فایدې الي خو لږ وخت فایدې بالي ځکه چې د مؤمنانو فایدې په آخرت کې هم شتي او هر چې د کافرانو فایدې دي هغه به کوم ځای کې دي هغه په دنیا کې دي. یو قسم مې ذهن ته راله چې ویې کړم او که نه قصه د امام ابن حجر رحمه الله تاسو بار بار دغه نوم د علماو د خولو نه اورېدلی د ډېر غټ عالم تېر شوی دی او دې
په یو وخت کې د قاضیانو مشر قاضي و چې چیف جسټس چې ورته ویلی کېږي. ډېر لوی علم الله دې سړي له ورکړی. نو الله وله عهده هم ګټه ورکړې وه، علم یې وله هم ورکړی و. نو ډېر مزېدار به ګرځېدو، داسې مزېداره قیمتي چوغه به وه، خوشبو ښه قیمتي او ښه به یې ځان برابر کړی و، مزه کوي دیندارو خلکو سره او بیا د ابن حجر سره. زه چې دا چوغه او دا خوشبو به په هغه باندې ښایسته شي، هغه په هغې نه و ښایسته شي. نو یو یهودی مخې له ورغی، هغه یهودی په مصر کې و او هغه به د دې تیلو کار کو. نو په بد حالو اسخا کپړې او بین تیم روانو، هغې چې مزدوري کول. نو دا امام ابن حجر یې مخې له ورغی، دی چېرته روان د قاضیانو مشر او لوی محدث، او هغه محدث چې مشرق او مغرب کې مسلمانان یې پېژني. د امام بخاري د کتاب شرح یې چې کړې ده فتح الباري، د دې شرح په شان شرح چا نه ده کړې. ورسره میلاو شو، وایي یو څه کوي بل څه. او ته څنګه وي تاسو چې دا وایي چې رسول الله وسلم حدیث کې ویلي دي چې دنیا د مؤمن جیل دی او د کافر جنت دی. دنیا د مؤمن جیل دی، کافر جنت ته. نو اوس ته ماته ووایي چې ته جیل کې که زه جیل کې؟ ته خپل حال ته وګوره او زما حال ته وګوره. څه نعمتونه چې الله دي هغه تا په ځان راچولی دي او زموږ دغه حال نه بدحاله ګرځو. نو بیا دا خبره ستاسو صحیح نه ده. هسې به پیغمبر ورته پوهي که نه پیغمبر کړې نه ده، که نه د پیغمبر خبره شکي ده والعیاذ بالله. او له جواب ورکړو. ما چې اول پر کړه دا قصه اورېده او یا مطالعه کړه، نو دې نه مخکې چې د جواب ورکړي زه ځان له دې سوچ کوم چې دې به څه جواب ورکړي. یو خو د دې حدیث واضحه مطلب دی، هغه دا ټولو ته معلوم دی چې مؤمن د الله د احکاماتو پابند دی. نو د جیل کې دی. کافر د دغه احکاماتو پابندي نه کوي، هغه جنت کې آزاد دی. او دا واضحه معنی دا پکې پرته ده. خو دې چې اوس دا کوم اعتراض کوي، نو دی خو د ظاهري حالاتو ته ګوري، د احکاماتو ته نه ګوري. یعنې د دې اوس هم دقه جواب وکړم چې موږ اوس دا وضاحت ذکر هغه ورته ته به د خبره پوهه نه یې. څنګه وي؟ د مؤمن دپاره جنت دی، جیل دی په نسبت د جنت، او د کافر دپاره جنت دی په نسبت د جهنم. هغه ورته څنګه ما به پوهه کوي داسې وي که چېرته د مؤمن د هغه نعمتونو نه خبر شو که نه کوم چې په جنت کې دي، نو که دنیا کې د ډېرې مزې کړي دي خو دی په جیل کې پاتې شوی دی په مقابله د هغه نعمتونو کې. کافر چې جهنم ویني که نه، نو ده چې څومره مزې په دنیا کې کړي دي، نو ده ته هغه جیل ښکاره شو، جنت ښکاره شو په نسبت د آخرت د عذاب، چې هغه عذاب ډېر سخت دی. نو ورته وي ته اوس هم په جنت کې، زه په جیل کې یم. ځکه که تا جهنم ولیدو نو تیل او دا بین او دا جامې او دا به دې هم خوښ شي چې یاره دا خو لا زه جنت کې وم. او دا ما چې سا چې ولیدي که نه، نو دا چې کله زه جنت وینم که نه، نو زه وایم چې دا خو زه جیل کې وم، اصل نعمتونه خو دلته دي. دې جواب ته وګوره ورسېدی وي که نه. دې ته وایي علم او علما. او که دا علما نه وي د الله توفیق نه بعد موږ په دې دین باندې نه پوه شي. ښه الله ورته وایي نه، فایدې خو به زه ورکوم کافرانو له بکیم، خو انجام د هغوی دا دی ثم اضطره الى عذاب النار، بیا به مجبورا راکاږم د لره عذاب د اور ته، وبئس المصیر، او بد ځای د ورتګ دی دا اور. څنګه مجبوره کوم به؟ یعنې د ده به بله لار نه وي، مجبورا به دی چېرته ځي؟ جهنم ته. ځکه بله لار نشته ده. جهنم ته جنت ته چې ځي په کوم طرف به ځي؟ په پولي سیرات. او دی په پولي سیرات اوړېدی نه شي، او لاندې څه دی؟ لاندې جهنم دی. مجبورا به دی ځي اگر که دنیا کې لږې فایدې واغستې. او بل مطلب یې دا دی اضطره، یعنی په دیکو دیکو به بوزم جهنم ته. دواړه خبرې پکې دي، په دیکو دیکو به الله بوزي او مجبورا به دی ځي. سبا به انشاءالله شروع کوو د 120 آیت نه. خبره به د ابراهیم علیه السلام دغه ابراهیم علیه السلام په څه طریقې سره کعبه آبادوله، د دغه ځینې به خبره شروع کوو. رب العالمین دې موږ
د آخرت عذابونو نه وساتي او الله رب العزت موږ په قرآن باندې پوه کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.